د AI څخه داسې ګټه واخلئ چې ورځني کارونه او چارې مو اسانه کړي، نه یوازې های هلو سلام. ګورئ دغه یو تمنیل دی چې د AI په وسیله ډیزاین شوی دی. څومره پروفیشنل ښکاري. راځو دلته بل مثال درته ښیم د ریسرچ برخه کې. ګورئ پخوا به موږ او تاسې په ساعتونو ټایم لګولو تر څو سکرولینګ وکړو په انټرنیټ کې او ریسرچ وکړو، یو موضوع وپلټو. اوس تاسې دلته ګورئ چې موږ ته په څومره لنډ ټایم کې څومره غټ ریسرچ روان دی. ګورئ دلته ما ورته یو موضوع ورکړې ده، ورته مې ویلي دي چې باید ماته د فایور لپاره 5 ټیګز راکړي، کیورډ چې تر ټولو زیات سرچ کیدونکي وي. نو دلته که چیرې موږ ګورو دلته په ډیپ ریسرچ سیکشن کې موږ ته ریسرچ روان ده او تقریبا د دې 10 منټه کېږي چې دا ریسرچ روان ده. یعنې د فایور مکمل پلیټفارم سره د نورو سورسز منابعو پلیټفارمونو د ټولو ریسرچ کوي. دا د بالاخره نتیجې هم موږ ته راکړه. دا هغه نتیجه ده چې تقریبا 15-20 منټه ټیم یې ونیولو تر څو ماته دغه نتیجه ریزلټ راکړي. مطلب د فایور بشپړ ویب سایټ او نور هغه ویب سایټونه چې اړین وو دا یې ریسرچ کړو. نو تاسې کولی شئ د ریسرچ څېړنې په خاطر هم د AI څخه کار واخلئ.